سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستړي مه شئ. هیله مند یم چې راته روغ او جوړ به وئ. څنګه کولی شو مثلا زموږ پلیسټور کار نه کوي، په کوم وی پي این هم نه لرو. دا ډول طریقه درته ښایم چې وی پي این په دې ډول را ډاونلوډ کړه او پلیسټور مو کار وکړي، ټیک ټاک مو کار وکړي، فیسبوک مو کار وکړي او داسې نور اپلیکیشنونه دي چې هغه مو کار وکړي. نو په دې طریقه څنګه کولی شو؟ را به شئ، تاسو به په دې کروم براوزر ورته کلیک واخلئ. تاسو به په دې کروم ورته کلیک واخلئ. په کروم کې به تاسو هغه د وی پي این نوم ورته ولیکئ او په آخر کې به تاسو ورته ولیکئ چې APK. نو تاسو کولی شئ چې له کروم څخه یې راډاونلوډ کړئ. اوس زه تاسو ته عملي ښایم، خو مخکې له دې چې په ویډیو پیل وکړم، که چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او یو خوندور کمنټ پرې وکړئ. ستاسو سبسکرایب لایک کولی شي چې موږ ته لا زیاته انرژي راکړي او د نورو ویډیوانو لپاره مو وهڅوي. راځو په کروم ورته کلیک واخلو. کله مو چې په کروم ورته کلیک واخیستم، دلته بیا تاسو ته سرچ راځي. په دې سرچ کې به ورته ولیکئ چې مثلا صفر وی پي این، خو په یاد ولرئ چې په آخر کې به APK خامخا ورسره وي. APK سوپر وی پي این APK. نو تاسو صفحه راځي، په لومړۍ صفحه به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په لومړۍ صفحه ورته کلیک واخیسته، بیا تاسو ته د صفحه لږه ریفریش کېږي. فري APK ډاونلوډ، بیا تاسو په دې فري APK ډاونلوډ ورته کلیک واخلئ. نو دلته تاسو ته یو اړز راځي، دا به بیا تاسو د مخې څخه لرې کړئ او په دې ضرب نشان به ورته کلیک واخلئ او ستاسو ډاونلوډ به روان شي. وموندل زموږ ډاونلوډ بالکل روان شو. ډاونلوډ اګین. ما خو یو ځل ډاونلوډ کړی هم دی، ډاونلوډ اګین وایي چې بیا یې ډاونلوډ کړه. ورته په کینسل کلیک کوم. نو راځو په دې یو بل هم زمایو، یو بل نشان هم زمایو چې دا کار کوي که نه. مثلا موږ په کیپ کټ ورته کلیک واخیسته. اوس زه ګورم چې آیا کیپ کټ ډاونلوډ کېږي که نه. راځو په فري ډاونلوډ ورته کلیک اخلم. دلته اړز راځي، دا به تاسو له مخې څخه لرې کړئ او دلته بیا تاسو ته ډاونلوډ شروع کېږي. ومو لیدل؟ ډایرکټ ډاونلوډ ستاسو شروع شو. نو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي، چینل درسره حتما سبسکرایب کړئ، حتما یې لایک کړئ. ستاسو یو لایک، یو سبسکرایب کولی شي چې موږ ته لا انرژي هم راکړي. راځو دلته موږ او تاسو په پلیسټور کلیک کوو چې آیا موږ پلیسټور کار کوي او که نه. دلته ورته لیکم چې سوپر وی پي این لیکم چې آیا کار کوي که نه. نو زموږ دغه چې دی کار نه کوي پلیسټور، ځکه چې اوس په افغانستان کې بند شوی دی. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. که چېرته مو وی پي این کنیکټ کړ، بیا کار کوي ملګرو. اوس زه تاسو ته عملي ښایم چې آیا وی پي این سره کار کوي او که نه. سوپر وی پي این زه کنیکټ کومه، کینسل باندې کلیک کوو. اوس دلته یو اړز راځي، دا به له مخه کلوز کړئ. کنیکټ باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په کنیکټ کلیک واخیسته، نو تاسو ته یوه نوي کنیکټ وی پي این کنیکټ کېږي. خپل د سوپر وی پي این صفحې ته به لاړ شئ. په ټرای اګین کلیک کوم. اوس وګورئ ډایرکټ زموږ پلیسټور چې شه هغه را خلاص شو. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې د کروم په طریقه تاسو خپل هر څه را ډاونلوډ کړئ. د کروم په طریقه یې را ډاونلوډ کړئ وی پي این، او بیا وی پي این ورته کنیکټ کړئ او بیا تاسو خپل هدف ته ورسیږئ. نو دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. نورې ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.